د نور کله په څیر یو ځل بیا ثابته شوه چې بېوزلۍ ظاهر ځبلی شي خو د انسانانو پټې وړتیاوې او استعدادونه نشي وژلی. واجد الله د هر غریب او بېوزله ځوان لپاره یوه الګو ده. واجد الله خوست ښار کې د خلکو بارونه او سوداګانې د هغوی تر کورونو او موټرونو وړي. پروا یې نه کوله بار سپک دی او که دروند دی. د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان واجد الله ټول حق پک کړل. د خوست شیخ زاید پوهنتون طب پوهنځي ته په لوړو نمرو بریالی شو. دی وایي له کورنۍ یې زده کړي چې په سختو حالاتو کې باید مبارزه وشي او لوړو هیلو ته ځان ورسوي. بس په درسونو کې مشکلات به وویل نه خو موږ مبارزه وکړه، کور مو وکړو. کور په پیسو مو مړی وخوړه، چاته مو نه وی چې د خدای پوره یوه مړی راکړه. خپله مو کور وکړو، په مټ مو بوجۍ وړه، ګاډۍ مو وچلوله. دا مې دې پوره وکړه چې دا ځنه خلکو به وی چې پیسې چې ونه لره یو شی هم نه یې. مو وی چې ته باید یوه نمونه شي د ځان ښیانې په خاطر نه. دلته موږ سره اکثره ملګري د ډېر لایق دي. مو وی چې هغه یوه روحیه پیدا کړي، ځان سره یوه تمه پیدا شي. او اکثرو پیدا هم شوه چې دوی خبر شول او زه په پوه شوم دوی هم هوډ کوي کړو، نور هم کوي کړو. نوره دغسې ژوند روان و. ان د څلورم پنځم صیم نه مو دا هوډ وکړو چې زه باید ځان محکم روږدی کړم. مو د افغانستان د دا اروپا نه ده چې موږ هلته موږ د کور مخې ته بس ودرېږي او بیا موږ ورسوي، موږ ته د غرمې مړۍ په وخت راکړي، موږ ته د خوب ځای برابر کړي، یخچالونو کې موږ ته پیپسۍ اوبه وي. دا په افغانستان کې نشته او که څوک فکر کوي ډېر غلط دی. د واجد پلارنی کور د نور کلو په څیر خړپړ دی. د واجد پلار بیا وایي ډېر خوشحاله دی چې زوی یې په لوړو نمرو سره طب پوهنځي ته بریالی شوی. زه چې خبر شوم تا تلیفون ته وکړو چې دوی دې کمې دی، بیا ډېر خوشحال شوم. مو بیا دعوا وکړه ته چې خدای ټوله مونږ افغانان چې دا چا بچي دي دا داسې دی لکه مونږ خپل بچي دا ټوله داسې کامیاب کړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، خور غریب ته رابله د خپلې خاورې خدمت وکړي. ډېر خوښ یم رابله استادانو نه د افغانستان ډېر روبل دی ځبلی دی چې دغه ته خدمت وکړو دا په خپله خو ودرو. د خوست مرکز اړوند د هندوانو کلی. دلته هغه ښوونځي ته ورغلي یو چې نوموړي پکې لومړنۍ زده کړې کړې وې. هغه سرښوونکی چې واجد الله دلته شامل کړی د نوموړي کیسه کوي. د نن نفره 12 کاله مخکې واجد الله د پرېمنګر په ښوونځي کې چې دلته زه سرمعلم وم مو په خپل قلم داخل کړی دی. هغه د ده اقتصادي حالت، د ده لیاقت، د هر څه معلومات کېږي. تقریبا په 2-3 اونیو کې د خپل ځان داسې موږ ته ثابت کړ چې د هر استاد او د ادارې فکر او ذهن د طرف ته و. واجد الله تقریبا نیمه ورځ به زموږ سره و، له هغې وروسته به چې کله موږ وتو، ځکه موږ به نیم ساعت یو ساعت وروسته له ښوونځي وتو، د سره به په لاس کې ګاډۍ وه د همغه د هندوانو کلي مخ ته دغه کومه سبزۍ منډۍ چې دلته به د لاس ګاډۍ چلوله. واجد الله په شمول نور ډېر لایق زده کوونکي د دې پرېمنګر نه موږ فارغ کړي دي. واجد الله چې اوس طب پوهنځي ته په ډېرو لوړو نمرو بریالی شوی دی، زموږ لپاره ډېر ستر ویاړ دی. واجد الله نورو ځوانانو ته پیغام دادی چې په هر ډول حالاتو کې تاسو مبارزه کولی شئ او په کمو امکاناتو سره ټولنه کې ځان ته ځای موندلی شئ. محمد الله سروري، حریت راډیو، خوست.